ای به د خپل بدی د پاره دومره په جرأت سره به دغه مقابله کوله د خپل بدی په بنیاد باندې چې انسان ورته حیران شي نه ته موږ ته بیان او موږ نن سبا هم تقریبا هم دا به ما ته خبرې مکو بس ډېر ما علم پورا دی وغیرہ دا خبره به وی کوله نو الله دې ته جواب ورکړي بلکې ان دا سینه دا لعنهم الله لعنت کړه دی الله تعالی په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی دا اصل وجه دا نه چې زړه ډکته دا لعنت نه ډک شوی دی دی باندې الله لعنت کړی دی او دوی دا غوای چې موږ زړه ډکتی دا په قران کریم کې الله تعالی بار بار د دې ذکر کړی دی بار لکه مثلا په سورته حامیم سجده په هغه کې الله تعالی فرمایي په نومبني آیتونو کې غالبا 5 نمبر آیت ده آیت نمبر 5 کې چې وقالو قلوبنا فی اکنه دې زړه زمونږ په پرده کې مما تدعون الیه دا اغشینا چې څه تمغه ته دعوت راکړي دا ته چې موږ د کوم شي دعوت راکړي دینه زموږ زړه کې پرده ده دا زموږ زړه ته نه کوزي موږ ته مو وای موږ د قران مو بیان موږ ته الله علامه کو جواب دا مطلب دا او په سورۃ النساء آیت نمبر 155 سورۃ النساء آیت نمبر 155 هغه کې دی وایي وقولهم او عناد دوی قلوبنا غلف زړه زمونږ ډکتی بلکې الله جواب ورکړي بل تبع الله علیها بلکې الله تعالی د دې بزرونو باندې مهر لګولې ده مهر لګولې نو ځکه بند شوی دي او دا غران کې په سورته متوففین آیت نمبر 14 کې مولا ذکر کړی دی سوره متوففین آیت نمبر 14 سورلسم کلا الله ویدا سندا بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ وهله ده زنګ راغله ده د دې پسرونو باندې ما کانوا یکسبون په سبب دا اعمالو چې دی بکول دی کوي دا د دې الله تعالی جوابونه هم او د دې خبره هم چې مونږ زړه ډکتی مونږ ته نور خبره مکه اوس هم چې ته امریکایي سره خبره کوي دا چې په غرور کې بوي او دا چې غرور کې خبره سره دسته اورینا نو ته اندازو لګه چې يهودي به څه حالت بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا بس لک ما هغه یؤمنون چې دوی ایمان راوړي ولما او هر کلا جاءهم چراغ دوی ته کتاب من عند الله د الله طرفنا مصدق تصدیق کوونکې لما دهغه د پاره معهم چې دوی سره ده د تورات تصدیق کوونکې د قرآن چې تورات تصدیق کوم کوي تورات د تصدیق کوي او د دوړو خبره یو ده دعوت یو ده نن سبا ذکر نایک ده هغه د هغه خبره چې کومه په تورات کې په انجیل کې دي ټوله ثابت هم کړلې او ثابتې هم هغه وخت کې بل څومره وي ان هغه نه بعد نورم په کې تحریف شوی ده کنه نو دا ټول د ثابتون کې دي دا یو سوال د منځ کې راغی به ورستو ماهر شي چونکہ یہ آیت سره متعلق تے نزکا بی بی ہوا کا بھی تو کوئی باپ نہیں تھا اگر تھا بھی تو وہ عیسیٰ تھا مگر وہ تو بی بی ہوا کا شوہر تھا هغه وخت کې پلار شوهر یا ورونه دا په خواندانو باندې جایز وو د آدم علی السلام لونی او زامن ابدا په حقیقت کې لونی او زامن وو او چونکہ نور د دې قسم وغیرہ یا نور رشتې خو نه وي نو هغه د خپل منځ کې رشتې جایز وي همدا غرانګي د آدم علی السلام د پاره د دې بیبي حوا چې پیدا شوی د اومدي آدم علی السلام نه او د دې حیثیت د پاره د مورو ولا تعالی دې ته غرشته خپل کې جواز کړی و پیدا کړی هم دې د پاره و چې دې رشته وشي ا پیدا هم دې د پاره کړی و چې دې رشته وشي ولما اور کلا جاءهم چراغ دویتا کتاب من عند الله د الله طرفنا مصدق تصدیق کوونکې لما ما هم د هغه څه د پاره چې دوی سره ده وکانو او دوی دا اوس بل آیات اول شان نزول ووري وکانو من قبل یستفتحون کله چې دوی مدینه ته راغلل او یا به چرته نور زینو کې مشرکان سره بیس مباحثه یا مناظره وشوله د يهوديانو بیا به دوی ورته ویلي چې ټیک ده تاسو موږ سره بیسونه کوي یا تاسو به موږ زیاته او ظلم کوي زمونږ یو پیغمبر روان دی هغه چرشی او موږ په تورات کې د هغه دراتلو خوشخبری هم سناو شوی دا په انجیل کې او د هغه د خوشخبری هم دا چرشی نو موږ به تاسو باندې بیا غالب کی بیا به موږ په تاسو باندې غلبه وي د پیغمبر اسلام باندې کې به ویلي چې لا راغلی نو نو خدای پاک یا الله ته خو زرد پیغمبر راولي چې موږ په دې مشرکین غلبه ومو نو چې کله راغی
نو جواب بني اسرائیل خاندان کې نو هغه بنو اسماعیل نو دا د دې د ضد ته خبره پرې و دا زموږ خاندان زموږ د پارټي نه ده لکه موږ نن زوا د پارټیانو کې خپل منځ کې چې کومه بادیان کوو موږ چې کومه تنظیم سره تعلق یو د بل کار د خدای پاک کوم وای چې یو د موږ د هغه پارټي ته نه منم نو نور خپل مرسي نو دا مسلمانانو بدقسمتي ده او د يهوديانو عادت ده نو هغه باره کې الله اشاره کوي وکانو او دوی من قبل دین وړاندې یستفتحون چې د کامیابی دعاګانې به کولې کامیابی به غختله فتح به غختله علی الذین بغوا خلق باندې کفروا چې کافرانو فلما بهر کلا جاءهم چراغ دویتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده ما هغه عرفو چې دوی خپه جندو کفروا به نو دی انکار وکړو دا غینا نو خیب جندو چې هم تک ده هم دا پیغمبر ده د الله طرف نه راغله ده به انکار وکړو فلعنت الله بس لعنت ده الله تعالی علی الکافرین په کافر باندې د دې دلیل کې دا دوه آیتونه تاسو دړم باندې خبرې دلیل واوري سوره اعراف آیت نمبر 157 157 یوصل و 50 سوره اعراف 157 کې الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل الذي يجدونه دا هغه ذات د پیغمبر چې مومي دوی مکتوبا لیکل شوی عندهم دوی سره په التوراة والانجيل په تورات او په انجیل کې دا اوسم لیکل شوی اگر کدی په تحریف کړي دی الله تعالی خبره په کې پاتې کړي او دویم آیت د سوره بقره آیت نمبر 144 کې 144 146 یوصل شپږ سل ختم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دوی ته چې دا کم کتاب راغله دی او دا کم پیغمبر چې دا کتاب راوړی دی دا سي پیژنې لکه څنګه چې خپل زوی پیژنې چانه نه غلطي خپل زوی چانه غلطي تک کرانګي دا پیغمبر هم دوی پیژنې هغه باوجود نه مانی بئس ډیر بد دی ما هغه شی بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتراو چې دوی خرڅ کړل به پاغه باندې انفسهم خپل ځانونه ان خپل ځانونو هغه حالت بدل کړو او بد حالت واغستو د کفر او د شرک او په قیامت کې د عذاب ان یکفروا چې انکار کوي بما دهغنا انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولې کوي دا انکار بغیان سبب د حسدنا سبب د ضدنا د ضد په بنیاد باندې انکار کوي د ناپوهي په بنیاد نه کوي ان ينزل الله دا چې نزل الله تعالی دا له جواب ورکوي چې تاسو په دې خپه یې چې کنه دا پیغمبر د دې خاندان کې ولې راغله بني اسرائیل کې ولې نه راغله نو الله وایي چې دا خو د الله فضل دی چاته چې خوخه شي هغه ته ورکوي تاسو د الله نور نه وخوخ تاسو د دې ناشکری وکړه تاسو بے عزتی وکړه د پیغمبرانو تاسو قتل کړل تاسو د الله تعالی د نعمت ناشکری وکړه نو الله واغستو او دا اوسه پورې د الله همدغه قاعده ده چې دا قران ورکی چې ناشکری وکړي الله غي نه واخلي هغه الله تعالی غي نه واخلي همدغه رنګ اسلامي نظام چا د الله تعالی ورکی موږ د افغانستان د ډېر ښه مثال دی الله تعالی د دې جهاد په نتیجه کې یو بهترینه ګټه او فتح ورکړه او روس ته الله تعالی په سلت سره شکست ورکړ چې روس کې پاتې نشو افغانستان کې خود پاتې نشو روس په روس کې ختم شو او موږ ته الله تعالی اسلام مسلمانانو ته ورکړو او بیا په خپل کې ونخت نو به ته الله واغس نو اول روسو کمکل دشمنو د امریکای مقابله کې او روس ته داسې دشمن باندې واوختو چې هغه نه خياروم دي او زمونږ رګونو کمزوریانو مرتبطه روس خو جاهل او صرف زور کو نو صرف زور سره خو نه وشو او د زمونږ هغه زورونو هغه نه کمزوریان اغست دي په پیسو باندې او کافیه د پوره کامیاب دي اگر کامیابی کې بنا الله تعالی وعده کړی چې نه به کامیابی الله دې په ذلت سره شکست ورکړي دوی ته د دې امریکای او د ملګرو ته نو دا د غي الله تعالی هغه قانون دی چې هغه څوک د الله تعالی د نعمت قدر نه کوي الله یې واخلي نو الله فرمایي ان ينزل الله دا چې نازل ای الله تعالی من فضله د خپل رحمت سره علی من فاغچا علی من باندې من څوک علی من فاغچا یشاء چې وي غواړي من عباده د خپل بندگانو نه فباء بس اختشول دی را وګرځیدل دی دا دوباره راتلو ته او بیا ګرځیدو ته ویل کی او دا عموما په سزا کې استعمالي بیا را وګرځیدل دوی اختشول دوی ککړشول دی بغضب په غصه کې په غضب کې اعلی غضب پاسد بل غضبنا دوا معنی د مفسرینو کړي غضب غلا غضب یعنی یو غصه د پاسه بل غصه یعنی شدید ترین غصه کې راغلل د الله تعالی طرفنا الله ورته شدید ترین غصه وکړه